حاجي صاحب نو تللی دي د داسې ښایسته غر دی، دا غر په سر کې خپل ځای پیدا کړی دی. اوس پر زور پورته کېږو، ملګري ډېره سره د خپلواک صاحب هم شتون لري. نو خپلواک صاحب چشم آماده کړي د خیر سره هغه شیان به راکښته کوو. آماده لا نه دي دوستانو، آماده کوو بیا وروسته. اوس دا چې دی چش راوړي د هغه شیان به راکښته کوو. شیان خو نو ډېر دي، دا د فرش را رسېدلی دی، نور نو ډېر شیان دي. ملتیا را سره وکړي د خپرونې تر پای شېبې پورې چش آماده کوو. چشم آماده کړي له خیره ملګري څوک را سره دي، ټول درته معرفي کوو. مرکې هم لرو د خپرونې تر پای شېبې پورې ملتیا را سره وکړي. دوستانو دا دی هغه کوم د شیان چې چې زما کو چې باید ما راخیستي وای تر هغه چې موږ کوم ځای کې شنو. ګوره چش دی دغه لږ شیان یې ماته په لاس راکړه. خیر دا خو نو لوړ غر دی، څه نه څه سړی ستړي کېږي. ګورو به چې کوم ځای حاجي صاحب پیدا کړی دی. حاجي صاحب روان دی له خیره سره ځای پیدا کړی دی. اوس کرا کرا برخېږو. خدای دې وکړي دوستانو چې زه ستړی نه سم. روژه هم ده او ماښام یې پیشلمۍ هم نه دی کړی. او کیمرمین صاحب چې زموږ کیمرمین دی یونس خان صمیمي هم 15 ګولې روژه مات کړی دی. 15 ګولې نه دوستانو، د ده 15 ګولې دي. پیشلمۍ زه هم ښه یم ښه یا پیشلمۍ ما نه دی کړی ماښام. او صمیمي صاحب چې کیمرمین دی ده هم ماښام پیشلمۍ نه دی کړی، فقط 15 ګولې پیشلمۍ یې کړی دي. دوستانو را سره دی خپلواک صاحب را سره دی او د هغه سر تر څنګ د دې سر کې دغه پټو چې پر دغه کوچنک دسمال چې پر غاړه اچولی دی دا نو کمنټیټر ما صاحب دی. دی وه زه کمنټیټر یم، خو ما ورته ویل چې دا شفاک به نه لوبه دا چې شفاک به نه لوبه د دې تر شا کومه خاطره ده بیا وروسته د سره شریکه کړمه. او ورپسې چې دی ښاغلی خپلواک صاحب دی، د هغه څخه ورپسې احمد باچا دی، او د هغه څخه ورپسې معلم صاحب دی. بس نو او دوه دانې ځوانان چې د هغه لوړ وري دي. دوستانو ښه راسئ، راورسېدلم زه خو دا دې ښه په خیر راورسېدم. او د هغه تر څنګ هادي صاحب مخکې له مخکې را رسېدلی دی. هادي صاحب وایي چې زه به نور په خپل سټایل کې به تاسو ما ویني. اوس به وګورو چې د سټایل څه چمپه کړی دی. دا دی ولاړ دی خو داسې لکه د فلمو هلک غوندې ولاړ دی. تا کاسې کوله؟ فلمبرداري مې کوله. فلمبرداري نه که ویډیو. ملګري د خیره سره اخته کېږي دوستانو، اشپزي کوي. دا چې چش آماده کوي له خیره د خپرونې تر پای شېبه ملتیا وکړي. مرکې هم د ملګرو سره لرو او چې هر څه آماده سوه له خیره سره تاسو بیا هماغه څه هم درته وړاندې کوو. ښایسته منظره ده. لومړی عینو مې نه خو نو نه معلومېږي، دا دویم عینو مې دوستانو ډېره ښایسته منظره ده. دوستانو داسې یو تخنیک هم ورسره کړی دی. خپل پټی راخیستی دی، باد یې ورباندې ګرځولی دی. طبعا په غره کې چې لوړ ځای وي په هغه کې نو څه نه څه باد وي. اسدالله ساجد نو زموږ د میلې میک په دې ته یو نه ورکړو. اسدالله ساجد زموږ د میلې چې دی مرستیال اشپز دی، یعنې اصلي اشپز نه دی. ساجد صاحب څنګه یې؟ د حاجي میډیا لیدونکي ټول اوس تا ګوري په ژوندۍ بڼه، وایي چې ساجد صاحب چش آماده کړي دي، چش پخوي.
که لږ ته معلومات ورکړې دوستانو ته. اوس پیاز سره کوو د خیره سره، ښه نو بیا رومیان و هغه نور اوزار یې ور اچوو. ښه بل شي ور اچوه؟ رومیان چې معنا مسالې و ګشنیز و ښه او وروسته نو بره اینپ ور اچوو. نننۍ اشپزي ته اماده کوې د خیره انشاءالله تعالی. ښه اوس دا پیاز یې ورسره کوې، اس په ناز ناز داسې داسې کوې. دا نو دې سره څه وي؟ سره دي بالا بلا څه دي نو ته څه به کوې؟ لږ دغه لا غواړي، کار لا غواړي. لږ کار لا غواړي. ته چې عموما میلې ته ځې د ملګرو سره، عموما اشپزي پر تا ده؟ یا زموږ اصلي مشپز چې دی د میلې ده چې دی هغه عبدالرؤف بېنوا صاحب دی چې اوس ښه بېنوا صاحب دی. بېنوا صاحب نه معلومېږي. زه چې یم مرستیال یې بولې، هغه معاون یې بولې، زه هغه یم. ښه مرستیال یې معاون یې که ماز کومک ورسره کوې؟ دا کومکي زه خو چې دې وینم دا خو د مرستیال وظیفه دا خو د کومکي وظیفه ده، ځکه مرستیال خو داسې کوي چې مرستیال یې کومکي، معاون چې دی کومکي یې. یعنې ته د مرستیال یې، په مرستیال به درته وایو. صحیح دی؟ اسامه ده. ساجد صاحب چې شي اماده کړي نور هغه راښکاره کړم. نور خو نه پټو کې میلاد پټو او ساجد صاحب دوستانو پټو به لاس نورې دی وایي کوم دا پټو داس کوي وایي دا باد راځي د اشپزي سره خرابوي. نو دا چې کیمره مازې پر وڅرخه و دا و کې ګشنیز چې ښه هغه نو اینا ده پسې د خیره یعنې اینا ده. دا چش دی؟ اینا دا دوستانو اینا ده سره اماده کړې ده له خیره سره اوس یې پخوي او پیاز سره دي. ساجد صاحب که دغه د نننۍ اشپزي اړوند معلومات راکړي دا څنګه پخېږي؟ اول باید څه شی وسي بیا څه شی وسي؟ اول باید پیاز سره کړو، ښه بیا نو رومیان او ګشنیز او وږه ده. ښه ښه اشپز صاحب راځه د خیر، مهرباني اشپز صاحب راغلی راځه او وروسته نو بیا رومیان ور اچوو د خیره. تا داسې معلومات سم را نه کوي. ته اوس پخوي چې ته ما ته وایه چې اول پیاز سره کوو بله اینا ور اچوو بیا داسې کوو. اوس نور معلومات را نه کوي چې باید اینا څونه ټوټه ټوټه سي. مشر درکړي. ښه انو ځای ورخلي کې ایسته مننه. میک راکړه، میک زه خپل ایسته کوم. راځه د خیره سره بېنوا صاحب ښه راغلاست ته وایو. السلام علیکم، جوړ په خیر خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاست او روژه مبارک هم ښه در باندې په خیر او د میلې ته ښه په خیره رسېدلي یاست. دا ځکه پرې ورور ډېره مننه، خوشحاله اوسې. بېنوا صاحب مرستیال د اخته و ساجد ساجد اخته و بلا ما سره کاچوغه داسې کوله ښه وایي دا پیاز زه سره کوم په پیدې نه او ځان یې ستا مرسته کړې. ګوره اوس دغه بیا اشپز شان یې راواخیستله ساجد صاحب هغسې ما ورته کتله مال دا خو پیاز سره دي و نو مال ولې نه ایسته کوې؟ به یو ګړۍ بعد ایسته کوم. ویې نه ویل چې دلته بیا رومیان ور اچوو بیا به نو ګشنیز ور اچوو او مالګې مات ور اچوي د خیره. دوستانو بشپړ حال به نو اوس بېنوا صاحب را سره شریک اصلي د میلې اشپز نو بېنوا صاحب دی. بېنوا صاحب نننۍ اشپزي د څه شي اړوند ده؟ اینا پخوو د چرګ اینا ده. ښه د چرګ اینا ده. اول د وارې مو پیاز سره سره کړله، بیا مو رومیان و وږه و ګشنیز و مرچک و شان ور واچوله سره هغه اوس سره هو چې دا اوبه وچکي دا لیاب جوړ سي اینا ور اچوو چې اینا ور ولوېدله مازې وګوړی 15 دقیقې وخت غواړي بلا اینا د خیره پخه ده د روژه مات وخت. بلکل د روژه مات وخت داسې نه چې نږدې ته زه وګورم روژه مات نو په کات شاوخوا دوستانو 15 دقیقې وخت پاتې دی او لمر نو هم داسې نږدې دی. خبره داسې ده اول چې لمنځونه وسوله روژې مات سولې ښه بېغمه سو هغه وخت به مو اشپزي سوي به موږ ته خپل کارونه ورته خلاص کړي. دا ښه دی. ښاغلی بېنوا صاحب څو ډوله اشپزي ستاسو دا ده؟ دغه کورنۍ چې کومې اشپزیانې کېږي یا دغه چې په میلو کې پخېږي یا غوښې یا داسې یو کباب یا پکوړې یا داسې یو وینا یا داسې شیان مو انشاءالله د غونډې څو سره ولاړ د روجې او د بریانۍ او د داسې شیانو پورې. که څه هم دوستانو د بېنوا صاحب د لاس اشپزي ما تر اوسه پورې نه ده خوړلې داسې په میله ځای کې چې راسره راغلی نو ساجد صاحب خوړلې همداسې نورو ملګرو. ساجد صاحب خو مو وژغوئ، ساجد صاحب خو ویلی ورزه د مرستیال یم. اوس هغه څه موږ پوښتنې وکړو چې بېنوا صاحب څنګه اشپزي کوي. دی خو به لا صفات کوي چې داسې خوږه اشپزي کوي سړی نه په مړېږي و داسې ګوتې به ورسره وخورئ داسې خبرې خو نو باره ډېرې دي. نو دوستانو ځو د نورو ملګرو سره مرکې کوو بیا چې د خیره سره اشپزي برابره سوله اینا پخه سوه د خیره سره بیا به یې وارې ګورو. د روژه مات وخت هم را نږدې دی، زه لږ وږ یم لږ تږ یم نو بېنوا صاحب هیله ده ډېر ژر تر ژره پخه کړي. ژر په یوه ګړي کې انشاءالله ژر پخېږي؟ و ژر پخېږي. دا مننه موږ درته انتظار یو. مهرباني دا ژوندی دی. ښاغلی کیمرمین صاحب یونس خان صمیمي ورځو د ملګرو خواته دلته ملګري نږدې ولاړ دی. دی فکر کوم تر ما لا وږی دی ځکه ډېر نږدې اشپزۍ ته ولاړ دی نو دی راغږوو. مهرباني راځه له خیردلې دي راوژغوم که ورې درسم
دوستانو نن پوره شلمه روژه ده لکه څنګه چې اول سر راتلو د حاجي صاحب د نوي سټایل سره چې د نوي سټایل کړی وو په هماغه سټایل کې نن شلمه روژه ده. راځو له خیره سره تر ما صاحب رارسېدلي. ما صاحب جوړ په خیر او د حاجي میډیا لیدونکو ته ځان معرفي کړه بشپړ او هیله ده لږ ما صاحب زه هسم لږ دنګ یم دنګ دوستانو دی جګ ته وایي. عینه کې هم راورسېدې حاجي صاحب ډېره زیاته مننه وایي لمر دی رښتیا هم لمر دی. راځه له خیره مهرباني ما صاحب ځان معرفي کړه. ډېره زیاته مننه ځواک صاحب په لومړي سر کې تا او د حاجي صاحب د هادي میډیا ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې شلمه مبارکه روژه یې په خوشحالۍ باندې تر دې مهاله رسولې، البته پای ته رسولې. ډېره مننه ما صاحب. ته د نورو ملګرو څه ناسته نن تږې یې وږې که څه خبره دغسې چې د اشپزۍ ځای ته ناست وې؟ ځواک صاحب په دې کې شک نشته دی چې نن مې ټوله ورځ په کندهار ښار کې ګرځېدلی یم او په کندهار ښار کې مې غوښتل چې یو څه بلد شم ځکه زه د بل ولایت څخه یم نو غوښتل مې چې د کندهار ښار ګوډ ووینم همدې خاطر باندې. خدای دې وکړي چې د خپلواک صاحب سره به نه یې ګرځېدلی ځکه خپلواک صاحب خپله په ښار کې ورک یي. هر کله چې وګورې که څه یې ورځ یاد یې تا ته زنګ کړی و چون ته ستاسو ولایت وردګ ولایت دی تا ځای ورته ښوی د ورځه چیرې درسم بالکل وایي چې د عینون د عیدګاه دروازې ته راشه ده ویل چې دا د عیدګاه دروازه دا چیرې ده خدای بیا چې دی هر ځای معلوم دی په نوم باندې نه پېژنې. ما صاحب خاطرې د ونې مې مخکې چې راته ومې کړله چې مال شفق به نه لوبه یې په یاد دی په هغې کې خطا ښه پوهېږو چې تاسو ماتېږئ په دې خاطر باندې نه ماتېږو. دوستانو ما صاحب د دې خاطرې اړوند درته وایم ما صاحب پوسټ کړی و چې باید شفق ته نور په لوبډله کې ځای ورکول شي چانس ورکول شي. دا د پوسټ په فیسبوک پاڼه کړی و. بیا ما ورته ولیکله ما په هېڅ صورت کې ځای نه جوړېږي ځوانان شته باید ځوانانو ته چانس ورکول شي. هغه ډېر وخت شپږ کاله له کرکټ څخه لرې پاته شوی نو بیا مو ورې سره ته داسې طنزیه خبرې سره پکښې وکړلې په فیسبوک پاڼه باندې نو هلته بیا ما صاحب راته خندل چې خیر بیا به د نږدې بحث سره وکړو. نو کله چې بیا راتلی ما ورته ویل مال د شفق باس په نور نه یې نو اوس درته مې هم ویله مال د شفق باس په نه کوي. نو خاطره په دا ډول دوستانو ما صاحب څومره خوښ یې څومره ښایسته فضا ده څه ډول احساس کوې په دغه ښایسته فضا کې؟ لومړی به دا ووایم چې ځواک صاحب د تاسو د ځوانانو ستاسو د ټولنې څخه یوه نړۍ مننه. موږ ته یې بیخي بېسارې مینه راکړې ده او موږ ته په هغه سترګه باندې ګوري باور وکړه لکه خپلو وروڼو ته چې ګوري. بلکل ټول وروڼو یې ما صاحب. په حقیقت کې پر ډېرو ځایونو کې دغه څه نشته دي. دلته د مینې د ورورولۍ ډېر څه لیدل کېږي. بلکل نو زه ډېر خوښ او خوشحاله یم چې ستاسو منطقې ته راغلی یم. البته ټول افغانستان زموږ او تاسو دی. موږ په حقیقت کې بیا د ټول افغانستان یو. نو ډېر زیات خوښ او خوشحاله یم چې کندهار ولایت ته راغلی یم او دلته دنده په مخ وړم خپل خراسان هېواد ته خدمت کوم. په دې باندې ډېر خوښ او خوشحاله ښایسته افغانستان ته بلکل دوستانو ورځو نور ملګري ما داسې آمده ناست دي کیمرامین صاحب کیمرا ورباندې سموي داسې ناست دي چې کله به له خیره سره ځان اوسې. ما صاحب ورځو د ملګرو سره داسې دستجمي بانډار ورسره کوو له خیره. دوستانو راغلیو ملګري ناست دي دوی ته راورسېدلو او بېنوا صاحب بیا راغلی اوس دلته ترکاري هم سره آمده کوي. ماشاءالله دی دغه اشپز دی ژوندی لکه دغه بېنوا صاحب تور ته ګورئ او خپلواک صاحب سره ناست دی هېڅ شی دوستانو په واسه نه کېږي. راکه دا دی مې د کې دوستانو په دغه ځای خطا ایستلی د ساری ځای په دغه اخته دی. خیر ونیسه خپلواک صاحب ستاسو روژه نیولې خپلواک صاحب نن څومره روژه ده؟ زما نن ستا نن څومره روژه ده؟ شلمه روژه ده. آفرین اوس دا نقل یې درکوي. راځو دوستانو زموږ او ستاسې د میډیا مسؤل هادي صاحب جوړ په خیر هادي صاحب ورغلی یم دا نشابې دا سمې کښېږ دي دوستانو. دا خپلواک صاحب راوړی په حجر کټه راوړی ماشاءالله د سارې ستاسو نه بدرنګ مې دا کړي دي دوست دغه میک به درکړم دا به چیرې دا میک واخله دلته وځړوې ځای دلته به وځړو دا دی چې سم ځای مې ځړولی ستا غږ سم راسي. دوستانو هادي صاحب دی چې په میله کې د بادرنګ میده کولو دندې ورته غاړې ده دی بادرنګ میده کوي. لږ نانا هم راوړي چې زه به په دغه ورګډ کړم. دغه ته څوک نانا نه وراچي حاجي صاحب شلومبو ته بیا وراچي سمه ده. نو خو دغه هم شلومبو ته وراچو نو دا چې بیا ته وراچل بیا ورواچو هغه چې څنګه میده کړه دا چې څنګه میده کړي دا ولې
دا شلومبو ته ورچو دا شلومبو ته ورچې خوار یو په پویر چې دا شلومبو ته ته چې مومند ملي ته ولاړ ټول نه کې پښتون راسه کوي ورور سمې اساس پښتون دوستان او حاجي صاحب چې هرې ملي ته ولاړ شي دی بادرنګ میده کې دا د وظیفه ده دا غټ وظیفه دی مخته خو مونږ د زده شکر دی الحمدلله شه ځکه مننه هغه میده د اشپز بغل مونږ نیولې کله بادرنګ میده کله ترکاری سره تازه کله ډوډۍ راوړه نه ته خوند وګورئ دا ته وګوره مله ما تعال وای دوستانو ماشاءالله دی بنوا صاحب دغه سي بس دغه ځوان دي ژوند دي لکه بنوا صاحب او دا د اوس ګوري قدرمنو دوستانو کله چې شلومبې جوړوي دغه نانا نه ده نانا را واخلې چې بلک کې تورې ورته تور شم شه دغه نانا دغه چې بلک کوي زما کاسې د بیا مور اچو شه ها زما هغه کوم په چې ما د چې د چا بیا مور اچو د چا نه خوښ مشکل نه ځنه کسان بیا دغه ته وشلومبو ته دغه غشنه پیاز مور اچولې نه او یا شنه پیاز زما پیلې ته صرف او صرف بادرنګ راچو بلې چي مور اچو هغه جلا موضوع ده نه دا چې مداس بلک کړل دا د وشلومبو کې میدا کې نه داسي دا به جلا کیف لري دا به جلا خوند لري یعنی نه ستاره لپاره خامخا وخورم او دا جلا خوند لري کوم نه خورلې وی خوري دا که مو دروسه نه داسې میدا کړي مننه حاجي صاحب ته خپل ترکاری او مې کوم در څخه وړم زما نور ملګری ناس دي خپلواک صاحب نه روان دي وای په د شنبه بانډار کې زه ګډون سره کومالته ناس غابون او شام پریولې نو راځو د ملګرو سره بانډار کوو وطن دوست صاحب دی وطن دوست صاحب ناس دی معلم صاحب دی او احمد مخلص دی راځو دغه خوا څخه به شروع کو زه بدل تور تک شنم دوستانو که څه هم دوی بلشتان خپل شاته د خکړې د هیڅ شی په واسنه کې رجمات ډیر لږ وخت پاته دی څه دی کې دا مې کې مخلص صاحب ته تاسو پر عشه که دا ساود معلم صاحب په منځ کې شنم برای داسې د سجبي بانډارو څنګه مخاشه او زبر شبالش تیم راکې ډیره مننه معلم صاحب تسبیح هم راکې ډیره مننه او تسبیح نو د وطن دوست صاحب هم شي تسبیح ورسره بیا نه در کوم وطن دوست صاحب زه تسبیح نه در کوم خیر ستا خوښ وطن دوست صاحب راځو مخلص صاحب لومړی تاسو ځان معرفي کړئ مهرباني بس احمد مخلص یم نه ژغه احمد مخلص یم راځه مې دل یاد داسې نه وه شه تا معرفي کوي پلانو خیر دی وای چې احمد مخلص یم راغلی یم د کندهار شهر نثار له دوهمه نایت څخه اینو من تر راغلی یم ډیر خوشاله یم د معلم صاحب تر څنګ ناست یم اینو من سمه نه یاد دا به مخلص صاحب راتوي لسمه نه یاد لسمه چا نکل حاجی صاحب دوستانو حاجی صاحب هم سوال کوي بیرته ناکلم سوال کوي وینا کلمه ور کوي راځه ولا سمن دا لاس یې ولس روزه یو دونه فرق نه کوي معلم صاحب تا تم شر اغلاس وایو ته څنګه معلم صاحب مننه خیر سي معلم صاحب درې مله یو سدین کې په حال خو وستل ته د ملګرو سره راغلی او مردارانګ ملګرو چې لکم وطن دوست صاحب زواق صاحب یا حاجی صاحب یا همچنان تخپله او بالکل سره مخلص صاحب او دغه نور ملګری چې روژه به خبر غمیدلې ده خامخا روژه د سنه هم د روژې په 25 مش پر 20 مشلم کې د انسان د بدن انرژي ختمیږي کمیږي رښتیا هم راځو معلم صاحب لتا څخه دا اورو چې پروانه روژه پر تا کوم خطر راغلی روانه روژه کې په دا اوس خاطرې خو ستا ملګری چې ژوند ټوله خاطرې دي خاطره خو دغه د شپرن فکر کوم چې کوم راټوي دغه خبريان راغلي او برای مرکه کوله د ځوان سره هغه ټول په ژوند کې څه پلان لري زه په جواب کې ورته ویل ول پلان خو لرم خو ځان ول پلان لرم وعده نه درته کړی بالکل وطن دوست صاحب هم تر څنګ ناست دی وطن دوست صاحب روژه ماته ډېر وخت پاتې دی تم فکر کوم دا سره ترجیح سوی دا مې په دلته کې شیر د وطن دوست صاحب هم سمه ده راځه مهرباني وطن دوست صاحب څخه د روژه اړوند څه اورو که څه هم د سمه تا پېژنې شما پیژنې او که ځان معرفي کوم ستا خوښه ده یا خوږیږي نو زواک صاحب ستاسو د عادي میډیا ټولو لیدونکو ته سلامونه هیله ده چې دوی به ټوله جوړې روغې او ستاسو ته هم ښه راغلاست وایم ډېره زیاته مننه نو زه اسماعیل وطن دوست یم نو څنګ ته مې ناست ګران خوږ ملګری زواک صاحب دی نو را سره صمیمي صاحب ویډیو کوي بالکل د کیمرې تر شا ناست دی کیمرې تر شا ناست دی همداسې عادي صاحب دی خپلواک صاحب دی معلم صاحب دی همداسې مخلص صاحب دی
نو بینوا صاحب دی صاحب دی همداسې ساجد اسد صاحب الله دی. جان دی ساجد بالکل. صاحب دی خو موږ ډېری ملګري راغلي نن د روژې شلمه انشاءالله ختمه شوه بالکل نو روژه مات دی دلته عینومین ته راغلي یو د ملګرو سره نو میله مو رایستلې ده ښایسته روژه ده بس دا دې وکړي چې نور هم دا روژې ښه داسې په مخلصانه سره ونیسو نو ساعت مو ولا تېر سو ښه خوند کوي د ملګرو سره کله نه کله داسې ځای تلل د اواز سره انرژي ورکوي ټول اوتای بیا سموي بالکل رښتیا متندو صاحب دا چې لومړی ځل دی چې راوځي که یا په د روژې په جریان کې مخکې دې هم میلې ایستلې دي راوتلې روژې مخکې تقریبا داسې یو 3 ورځې مخکې زه هم خپلواک صاحب هم داسې یو 2-3 نور ملګري وو راوتلي وو همدغه ځای ته راغلي وو یعنې وطندو صاحب ودرېږه یعنې په هغه ورځ زه نه د هغه څه کښېنه خو دا خبرې به مال سټاپ کړ ځکه 3 ورځې مخکې راغلي واست تقریبا پر ما غږ نه دی کړی پر تا مو غږ وکړي نه دی مو کړی غږ مو کړی دی نه دی مو کړی غږ مو زما ولې نه دی په یاد غږ مو وکړي زنګ مو در وویشت تا ول زه نه ځم شمال زه نه ځم تا ول زه نه ځم هغه به تېره جمعې ورځ به جمعه نه وه جمعه نه وه او جمعه نه وه چې موږ د ټول زو تا ول ته ولاړ سې زه کار لرم دوستانو وطندو صاحب دې داسې میلې کړي دي اوس ما ته وایي یا زنګ مې درته کړی دی خیر اوس په دې څه وکړم دا پوښتنې به دې خاطر څخه وکړم چې نور راوتلي یاست که نه یاست چې هغه څه ټول معلوم کړي چې زما په پټه راغلی دی که نه دی راغلی ښه هغه ورځ راغلي واست نورې کومې ورځ راغلي یاست نورې ورځې نو بیا چې راغلي ستا سره یو ځای راغلي چې هغه کرشي لوبغالي ته رالو داسې کمنټري هم وکړله 2-3 واره راغلي بیا نو بیا یو ځای راغلي بیا نو یوازې نه راغلي دا دې نن بیا پلان جوړ کړی و دا دې ټوله ملګري په یو ځای رالو نو د میلې څه مو خوند هم واخیستې نور به لا هم چې روژه مات وکړو بیا به نو تر دې لا هم ښه خوند بالکل رښتیا هم دوستانو یو ځلې بیا د اشپزي خوا تر ځو مو یم اشپزي د دوستانو ځکه ډېر لږ وخت پاته دی او زه نن ډېر ته زه به یو کیسه درته وکړم ټوکه راته کوه کیسه داسې هم ټوکه ده کیسه ده ښه مهرباني وایي یو وخت یو طالب ته چا وویله چې واده ښه خوند کوي که کوزده ښه بلاول مهمه یې دیګونه بالکل رښتیا هم اوس هم یو وار به د دیګو خوا ته ورسه او ماشاءالله اشپزي البته د روژه مات اجناس ډېر ښایسته سره آماده شوي دي او ښه خوند کوي لیدونکو د خیر سره د روژه مات تیار سو ملګرو لمونځونه سره وکړله نو باره دا دی وایي شلومبې وګوره یا دا خو د چاګو داسې خوږې سولې خوږې سوه مالګ مه نه دې ورچولې و نو اینا ده وریجې دي بس ښه یا اوبه مه وراچوي اوبه یې خرابوي ما دا اوبه ور واچولې که درمونه دوستانو نو روژه مات سره تیار سو بس نو نور نو ستاسې په مخه شه ډېره زیاته مننه چې تاسو مکمله خپرونه وکړه مکمل ولاګ مو وکړئ زموږ د ملګرو مرکې مو واورېدلې ډېره زیاته مننه تر یو بلې خپرونې پورې چې بیا دغه ښاغلی ځواک ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږي او موږ حاضرېږو تاسو پر لایزال او سر رب سارو هر چیرې چې یاست ودانه او خوشحاله اوسئ په مخه مو ښه